نن د هلمند مرکزی فوټبال لوبغالي کې د ولسوالۍ په سطحه د فوټبال سیالۍ پای ته ورسېدې. دا سیالۍ چې د هلمند فوټبال فدراسیون له لوري 2 اونۍ مخکې د شپږو ولسوالیو ګریچ، ګرمسیر، ناوه، موساکله، نادعلي او مرجې فوټبال لوبډلو ترمنځ په ګروپي بڼه پیل شوې وې. نن یې پایلوبه د ګریچ او نادعلي ولسوالیو لوبډلو ترمنځ ترسره شوه. د دې سیالیو پایلوبه د دواړو لوبډلو ترمنځ پوره وخت کې یو مساوي پای ته ورسېده، خو د ګریچ ولسوالۍ فوټبال لوبډلې بیا په پینالټیو کې نادعلي لوبډلې ته 3-2 ګولونو په وړاندې ماتې ورکړه او په دې بریا سره د یادو سیالۍ اتلولي وګټل. د هلمند فوټبال فدراسیون مسؤلینو سکون راډیو ته وویل چې دا لومړی ځل دی چې دا ډول سیالۍ ترسره کیږي. نوموړي زیاته کړه چې راتلونکي به د دې ولسوالیو ترڅنګ د نورو ولسوالیو لوبډلو ترمنځ هم دا ډول سیالۍ په لاره واچوي. دا لومړی ځل دی چې په هلمند کې د ولسوالیو ترمنځ د فوټبال سیالۍ شروع کیږي. که څه هم په دې ټورنمنټ کې 6 ولسوالۍ وي، په آینده کې کوښښ کوو چې نورې ولسوالۍ لکه نوزاد، کجکۍ، سنګین او واشیر، بارانچا دغه ولسوالۍ کې هم د فوټبال رشد زیات کو تر څو دوی هم وکولی شي چې په مرکز کې په سیالیو کې ګډون وکړي. په همدې مهال بیا د هلمند یو تن ورزشي خبریال دا سیالۍ ډېرې ارزښتمنې وبللې. نوموړي وویل چې دا سیالۍ د مرکز او ولسوالیو لوبغاړو ترمنځ همغږي راولي تر څو دوی وکولی شي چې په ولایتي سطحه سیالیو کې ولوبېږي. دې سیالۍ ارزښت دا دی چې په لومړي ځل په هلمند کې د ولسوالیو ترمنځ د فوټبال سیالۍ را شروع شوې چې دا خپله د ځوانانو او د ښار ترمنځ د ورزشکارانو ترمنځ یو هماهنګي پیدا کیږي. ورزشکاران د ولسوالۍ د دې ته تشویق کیږي چې په ولایتي سطحه یا د مرکز په سطحه په بازۍ کې په ټورنمنټونو کې برخه واخلي. دې ته چمتو واوسي چې راتلونکي کې دوی نور هم پرمختګ وکړي. د دوی او د مرکز او ولسوالۍ ترمنځ یو ارتباط پیدا شي. ورته مهال کې بیا لوبغاړو د خوښۍ ترڅنګ د هلمند فوټبال فدراسیون څخه مننه وکړه چې د دې ډول سیالیو لپاره ورته زمینه برابروي. دوی له مسؤلینو څخه غوښتنه وکړه چې نور دې هم د ولسوالیو لپاره په مرکز کې لوبې برابرې کړي. زه ډیر خوشحاله یم چې زموږ د ولسوالۍ بازیکنان یا خلک راځي د بازۍ تماشه دی راځي دلته بازۍ کوي. زه ډیر خوشحاله یم او نورم د هلمند فوټبال فدراسیون څخه ډیره مننه چې موږ ته دا زمینه مساعده کړې ده او دا ټورنمنټ موږ لپاره ډېر غوره و او موږ وتولی سولو چې مثلا دا کپ جام لاسته راوړو خپل ولسوالۍ ته یوسو او ډېر خوشحاله یم او د ولایت د مقام څخه ډېره هیله لرو چې داسې نورې هم لوبې موږ ته زمینه مساعده کړي تر څو موږ په دې لوبې کې ولوبېږو او راتلونکي کې انشاءالله د افغانستان په سطحه کولی شو چې ولوبېږو. هلمند کې داسې مهال د ولسوالیو ترمنځ د فوټبال سیالۍ پای ته رسېږي چې له دې مخکې دلته یوازې د مرکز لوبډلو ترمنځ سیالۍ ترسره شوې دي. نصیر احمد فضلي، سکون راډیو.